ذکر ساتنه خدای دې تل لره اباده. ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواده، ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواده. مونږ ذکر ساتنه خدای دې تل لره اباده. ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواده، ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواده. دغه نه خوشحاله وي که څه هم لکه موږ چې یو خوب وي نو به ډول ولاکي غرونه دي کاڼي دي لالونه دي، ښار دی او که غرونه دي کاڼي دي لالونه دي. هسک د دی پامیر او هسکه غاړه د شمشاد، هسک د دی پامیر او هسکه غاړه د شمشاد. ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواده. مونږ لیکو ساتنه خدای دې تل لره اباده. ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواده، ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواده. ښایخې چینې لرې څه ښکلې درې لرې، ښایخې چینې لرې څه ښکلې درې لرې. ستا غېږ کې د امن وي او غواړو دې ازاده، ستا غېږ کې د امن وي او غواړو دې ازاده. ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواده. مونږ لیکو ساتنه خدای دې تل لره اباده. ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواده، ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواده. دعاوې دې کوي چې دا یو راشي چې دغه که مازدیګر راشي که ماخستن راشي که په نیمه شپه راشي دغه اوبه نه دي ته ته دا خیر ولاکه تمام کړي نور خو تاسو ته پرېږده. غرونه دي کاڼي دي لالونه دي، ښار دی او که غرونه دي کاڼي دي لالونه دي. هسک د دی پامیر او هسکه غاړه د شمشاد، هسک د دی پامیر او هسکه غاړه د شمشاد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دوستانو ستړي مسئ په دې هیله چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست. رب جل جلاله ما بعد څو کاله خوشحاله ولره الحمدلله. د الله جل جلاله ډېر عظیم فضل دی چې موږ نن د یو داسې صحنې شاهدان یو چې ټول مرکز مو الحمدلله جل جلاله روښانه دی. موږ د برق لپاره ډېرې هڅې او کوښښونه وکړل. د برق څو مراحل درلودل او دغه برنامه به انشاءالله العزیز موږ لپاره 3 پړاوه ولري. د برق لومړی مراحل دا وه چې برق او پنکې، لینکشي، ترانسفرمر او د دې ترڅنګ د برق هغه بکسه او ټولو منزلونو ته مستقل جلا جلا منظم برق او د دې ترڅنګ هغه مخامخ ځای کې دغه کم 5 صنفونه چې دي هغوی کې د برق ترتیب دغه ټوله شان یوه مرحله وه. دوهمه مرحله بیټرۍ او د دې ترڅنګ انورټران او په هندارې او د هندارو چوکاټ دا شان تقریبا دوهمه مرحله وه. په لومړۍ مرحله کې چې د دغه کومک موږ سره اوس موږ تقریبا په همدغه ځای کې یوازې 10 پنکې په هغه مخامخ 5 صنفو کې چې په هر صنف کې 2 پنکې وې او لاندې پس کې تقریبا 10 پنکې په لاندې منزل کې د 10 د 20 پنکې او 20 تقریبا 15 پنکې په د 2 منزلو کې وې چې د دې په هر تعمیر کې په وتار کې 2 پنکې او په حال کې یو پنکه تقریبا 50 تنې پنکې خو دغه دي او د دې ترڅنګ یو په مخامخ اداره کې یو پنکه ده دا یو 50 تنې فقط او فقط موږ په همدغه مرکز کې پنکې کار کړي دي او ګروپونه به هم تاسو فکر کوئ چې څومره ګروپونه به وي یعنې په یو اتاق کې تقریبا 6 ګروپه دي په یو اتاق کې تقریبا غالبا صبر دې وګورم چې دلته 6 ګروپه دي
درې د دغه دي، څلور د برق دي او دوه د شمسي هنداره دي. او په دې ځای کې موږ تقریبا دوه قسمه لنګشي کړی دی، یو اي سي بل ډي سي. اي سي او ډي سي موږ د همدغه ځای لنګشي کړی دی. که موږ وغواړو ژوندی برق جوړ کړو هم موږ لنګشي ورته لرو، او که وغواړو چې دغه برق مړ برق جوړ کړو موږ هم لنګشي ورته لرو چې فقط دوې بیټرۍ باندې په هغه باندې کار کېږي. خدای د رب جل جلاله ډېر لوی فضل و الحمدلله چې د دغه مرحلې په راوستي. په هغه لومړۍ مرحله کې چې زموږ سره کومک کړی دی د دغه پنکې او د دې شیانو، هغه زموږ سره بیبي روبینې مور او د هغه فامیل او جسم محترم، خدای جل جلاله دې اجر ورکړي، پر ژوند رزق مال اولاد د الله تعالی برکت کښېږدي. په دویم مرحله کې چې موږ دا برق را ژوندی کړو، بیټرۍ راوړو او تقریبا دغه موټرانو د ترانسفرمر راوړو او د دې تر څنګ هندارې راوړو او غټ هغه ته چوکاټ جوړ کړو، دا بل قسم مور وکړي الحمدلله. یعنې اته دا نیم بیټرۍ راوړي دي، بیټرۍ چې موږ د شرکت څخه راوړي فی بیټرۍ په $215 او د دې تر څنګ دغه یو دغه مو راوړي دي، یعنې د دې ټوله برق مصرف چې موږ کړی دی د دې څو هندارې 11 هندارې او موږ مخکنۍ هندارې درلودې هغه مو ورسره استعمال کړې، 11 هندارې او 8 بیټرۍ او 2 دانې غټ ترانسفرمران، یو دانه بل کوچنی انورټر، دا تقریبا $4540 شوي دي. الحمدلله دا بل قسم مو کومک کړی دی، رب جل جلاله ډېر اجر ورکړي، خدای جل جلاله دې پر ژوند رزق مال اولاد باندې برکتونه کښېږدي. او خو الله جل جلاله دې همیشه توفیق ورکړي چې د خپلو مظلومو هیوادوالو سره په تعلیمي بخش کې مرسته او کومک وکړي. نن موږ په ژمي کې په دوبي کې به د دې تشویش نه لرو. سهار په طرف کې موږ تقریبا په همدغه مرکز کې 20 کیلو واټه برق لرو، او کله چې لمر ختم شي لمر ولاړ شي بیا موږ تقریبا تر سهاره پورې 8 کیلو واټه برق لرو. نو دلته به د ماښام په طرف کې چې کوم شاګردان تر 8 بجو پورې هغه به انشاءالله العزیز استفاده ځینې کوي. وروسته به آنلاین مرکز دلته جوړېږي، موږ به آنلاین مدرسه لرو تر سهار تر ماخستن 2 بجو پورې چې کوم استادان د شپې په شفټ کې فعالیت کوي هغه به انشاءالله د همدغه برق څخه مستفید وي. خدای جل جلاله دې موږ تاسو ته اجر راکړي. تاسو ټوله برنامه انشاءالله العزیز سره وګورئ. دا لومړی برنامه وه. دوهمه برنامه زه پر مساجدو باندې ګرځو. لومړی مسجد به چې د روح الله مور په مالي مرسته باندې جوړېږي هغه مسجد ته به ورځو، او درېیم به هغه مسجد ته چې بیا هم د همدغه مور په پیسو په مرسته باندې جوړېږي، هلته موږ د یو حجرې پلان درلودې په مسجد کې مو ټوله کارونه خلاص کړي، د مسجد ټوله کارونه الحمدلله بشپړ شوه. هغه پروګرام چې جوړېږي حجره چې موږ کومه جوړو هغه حجره باندې کار الحمدلله جل جلاله شروع دی، هغه به انشاءالله تاسو وینئ. داسې به بیا زه ورغنده وته. نو دا نننۍ برنامه تاسو راسره اوسېږئ، ټوله راسره وګورئ. یوه یادونه باید وکړو چې موږ په همدغه مرکز کې اوس فلحال 1,17,000 افغانۍ فقط او $9,915 دا موږ په قرضداري او باقیات لرو. مخکې 20,900 بیا $995 یوې بلې مور مرسته کړې وه، الله تعالی جل جلاله دې اجر ورکړي. نو بیا زموږ پور الحمدلله یو تقریبا $1,000 راکم شو، $9,915 فلحال موږ بقایا لرو. نو په دې برخه کې هم ستاسو مرسته غواړو. هیله ده چې په دې روژه کې تاسو په دې برخه کې کومک وکړئ او چې دغه زموږ دغه قرضداري الله جل جلاله خلاص کړي. بارک الله فیکم. نو دوستانو دا زموږ د برق ځای دی مکمل. موږ الحمدلله د برق ځای ترتیب دا جوړ کړی و. دغه یو مولد دی، دا تقریبا د شپې موږ ته 8 کیلو واټه برق راکوي دغه مکمل، او دغه موږ ته د ورځې په جریان کې 20 کیلو واټه برق راکوي. د 25 ویل دی خو 20 تقریبا موږ مد نظر نیولی دی.
دغه تقریبا 8 بیټرۍ موږ راوړي دي او هر بیټرۍ تقریبا 200 امپیر ده. الحمدلله چې دغه ځای څخه برق شروع دی، برق دي د ټول منظرو ته ځي لوړ کښته. په دغه ځای کې چې موږ مخکې دونه کړې وه دا لومړی یو منزل دی، دوم منزل او دریم منزل، ټول ځای ته چې برق ځي، دغه بیا د باندې چې برق ځي. غواړي چې پر منزلو باندې راقطه کې په دغه ځای کې ته کولی شي چې دغه منزلو کې راقطه شي. ماشاءالله هندارې دي تقریبا پر بام باندې منصب کړي دي، 24 هندارې دي. موږ مخکنی دغه هندارې درلودلې 10 په هغه کې 3 خرابې وې، 10 وې تقریبا 7 هندارې مو دلې کار کړي دي. د دغه ځای څخه الحمدلله دغه د برق مکمل سیستم جوړ دی. نور د مرکز څخه برق په صحیح شکل باندې تر ټولو ځایو پر رسېږي. د بام برق او د ټولو ځایونو لپاره برق الحمدلله ډېر منظم او په ښه شکل باندې شته. دا ټول د بلقیس مور برکت دی او د دې علمي مرکز لپاره جوړ دی. مخکې شاګرد استادان ته وویل موږ داسې برق په کور کې نه لرو او نه زموږ ټوله ټیم لري، نه زموږ ټول استادان په کورو کې لري. دغه برق د همدغه مرکز لپاره جوړ او دغه مرکز به استفاده ځینې کوي. خدای جل جلاله به زموږ استاد لپاره د قبر د نور سبب ګرځي. نو راځئ نورې برنامې مر سره وګورئ. جزاکم الله خیره. دوستانو بیا هم ښه راغلاست. نن مو ورځ دې ته ځانګړې کړې وه چې خپل کارونه د مسجد وګورو. نو لومړی خو د الحمدلله د مدرسې برنامه وه او ډېر د خوشحالۍ ځای، دوهم د خوشحالۍ ځای دا دی که ستاسو یاد دغه مسجد په کوم حالت کې تاسو ته بهتر معلوم دی. خو الحمدلله چې په دې کې په هغه وختو کې برمه نه وه، نن ماشاءالله داسې اوبه بهیږي او تقریبا دغه برمه مو 11 انچه برمه وهلې ده. دغه ډبې وینې چې پرتې دي دا ټول کور د کورو ولایتي نور شاوخوا کورونه دا ما خلک وایي داسې اوبه یې لکه شربت هغه دغه اوبه دي او نور کارونه الحمدلله چې دلته موږ تشنابونه جوړول هغه برمه ده. دلته به د اودسو ځایونه ورته جوړ هغه حجره ده وبخښئ او دغه برمه ده او دغه نور ټول چې دي دا کارګر دي. نو موږ پلان هم دا درلودی چې اودسو ځای، تشناب او ورسره مسجد حجره او برمه دا ټول شان انشاءالله العزیز ورته منظم کو او دې محل ته یې وسپارو. نو خدای جل جلاله دې د روح الله جان د مور ټول صدقات قبول او منظور کړي او رب جل جلاله دې د دې اخلاص او دیانت قبول او منظور کړي. په دې مسجد کې زما او ستا او د ټولو او په عموم کې د ټولو مؤمنانو دغه هدف دی چې الله جل جلاله کور جوړ شي او وران ویجاړ کورونه وي، وران ویجاړ مساجد وي، پر هغوی باندې رحم کول او د هغوی امداد کول دا د الله جل جلاله ډېر عظیم احسان دی پر هغه مؤمنانو چې توفیق د مرستې او کومک ورکوي. نو هر څه به وروسته انشاءالله العزیز افتتاح کوو. فقط نننۍ برنامه د دې لپاره ځانګړې کړې چې وګرځو. بل ځای هم د یو حجرې کار الحمدلله شروع دی، هغه به هم یاد کړو چې هغه چا کړی دی. هلته به هم چې ورغلو هغه جانې به انشاءالله العزیز یادوري کو او نن مو هم چې دا ځای ته راغلي یو دغه ځای د روح الله جان د مور په مرسته باندې جوړېږي. بیا هم وایي ګورئ تاسو ګورئ دوستانو دغه اوبه دي که دغه اوبه یو څوک اودس ورباندې تازه کوي، که یو څوک غسل ورباندې کوي، که یو څوک اشپزي ورباندې کوي، ټول اجر او ثواب د هغه مؤمنانو دی چې په دې برخه کې په یو نوع د انواع باندې کومک کړی دی او ډېر اجر یې د روح الله جان د مور دی. په دې خاطر باندې چې د دې مالي ملاتړ
چې موږ یې تر دغه ځای پورې رسولي یو. نو الحمدلله ماشاءالله چې کار شروع دی ما ته خپله ډېر خوند راکوي داسې کارونه داسې شیان چې شروع وي تاسو وګورئ ماشاءالله ډېر خوندور دی. جزاکم الله خیره. Mashallah hiwada gola mashallah hiwada mashallah hiwada gola mashallah hiwada mung dikru satan khudai de kallara abada mashallah hiwada gola mashallah hiwada mashallah hiwada gola mashallah hiwada char de akghurna de karne dila شمشاد هسک دې دی پامرا هسک غاړه د شمشاد ماشالله هیواده ګلا ماشالله هیواده مونږ لیکو ساتن خدای دې تل را آباد ماشالله هیواده ګلا ماشالله هیواده ماشالله هیواده ګلا ماشالله هیواده Mashallah hiwada gola mashallah hiwada mung likru satan khudai de kallara abada mashallah hiwada gola mashallah hiwada mashallah hiwada gola mashallah hiwada satham bade paina judawam dip meena satham bade paina judawam برباد ستا چورن دغاړ هغه بکړم برباد ماشالله هیواده ګلا ماشالله هیواده مونږ لیکو ساتن خدای دې تل را آباد ماشالله هیواده ګلا. دوستانو دوهم مسجد دا ډېر سره لري دي تقریبا څونه لاره به مزل کړي یو خدای جل جلاله خبر دی. الحمدلله دغه مسجد کې دغه وجره دا هم د تقریبا پر تیارېدو د ټوله کار خلاص شوی دی فقط یو کلکین نه ورکي که یو کلکین پاته دی کلکین چې ورکي د خیر یو پلستر پاته دی او دوی وایي موږ ورته ویل دغه صاحبان ته چې دا به در کانکریټ کو دوی وایي یا موږ ټوله زیبندو داسې زیبند ورته وایي ټوله زیبند کوو ځکه وایي دا په ژمي کې بیا ګرمي او په دوبي کې یخي انو د خیر سره دغه وجره دا به ان شاء الله العزیز د شاګردانو لپاره د درسګاه هم وي او کچيري نور د مسجد اړوند کم توکي کم مواد چې هغه ان شاء الله دلته مستور وي دلته په پټ وي او د مولوی صاحب لپاره به یو ځای چې کتاب وګوري مطالعه وکړي او خدای جل جلاله به ثواب چاته ورکړي بل قسم ورته هغوی دغه مرسته کړي او رب جل جلاله دې په دنیا او آخرت کې عوض ورکړي او خدای جل جلاله دې همیشه توفیق ورکړي چې په دغه مساجد او په دغه مدارسو کې په ټولو ځایونو کې کومه مرسته وکړي. مخکې یادونه هم کړې وه برک هم دغه مور برکت دی. موږ الحمدلله د برک لپاره چې دا اوس کم سیستم جوړ کړي په مدرسه کې دا ټول د همدې برکت دی. تاسو مور ته دې الله اجر ورکړي. دا به انشاءالله موږ تاسو ډېر ژر ووینو چې دا به د خیر سره څه کېږي خلاصېږي. د افغانستان حالات دي لارې لیرې دي او زموږ هم لله الحمد په مختلفو ځایونو کې کارونه شروع دي. نو طبعا ځینې کارونه به داسې چې د باران په خاطر به ځنډېږي، ځینې وختونه به داسې چې ښه موقعیت به نه پیدا کېږي، ځینې وختونه به داسې چې زموږ په ذهن باندې به تر هغه بل مستحق ځای موږ ګورو او ځینې وختونه داسې چې کارګر به نه پر ځای کېږي. دا ټولو شان د په کتو سره به ځینې وختونه څه مشکلات دي، خو بیا هم الحمدلله چې کارونه شروع وي دا اوس زموږ تقریبا 3 ځایه کار شروع دي.
د مساجد یو مسجد چې اوس مخکې تاسو ول یو دغه مسجد یو هغه مسجد چې موږ دغه لپاره دغه مسطح و مسطح او د دې ترڅنګ نور کوم کارونه چې دغه مسجد و هغه شروع مسطح کار الحمدلله خلاص درنه مور برکت د الله جان د مور په مسجد باندې کار شروع د بلخیس مور مسجد تاسو په خپل سترګو باندې ویني زموږ په مدرسه کې د برق سیستم لله الحمد جوړ شو مدرسې ته اوس څه ضرورت دی ترانسپورت او هغه پور دا ډېر مهم دي زموږ لپاره پور تقریبا 9915 پاتې دي الحمدلله 915 ډالر دا سو 1,10,000 پاتې دي او 9915 ډالر مستر بقای پاتې راځي صاحب یوري دا غازی صاحب مستر د انار واده مکر په داوس جمی کې انار راکې د خیر شکر به خدای الله فضل ته ستل دي انار که څنګه دي یا د ملک خپل نه لري بل وخت د تمام ساګان لري نه خو سش کنه لاله پاکستان ته نه لاله یا پاکستان خلک به چیرته ویان کړي نه بده تا ونه کړ خپل زه خپل دا کار بار کوم یعنی 15000 کریټ نور په دغه شتي کې پراته وسره باسي بس نقطه ته بل د بازار درکته معلوم اوس دا مسجد څونه خوشاله څونه کارونه دوغه نه خوشاله ګسوم لکه مشت یو خوب نه بډول ولکه دغه اته کال خو ما ته وختي پیسې وې دي چې اته کال کې چې دغه دایم په دغه نت پرېټې ماغه کنه زه لرم دغه دوا دې به مر شان ورزي وا زرا زرا سي يعقوب صاحب تمر باران دا چې باران نه په مډي خواري چې کې دا پیسې او امر ول اسی دغه وو د نو دا پیسې چې وو چې دا ام څه یو خیر چې په تبلیغ کې وبې دا وو په ګل یافتم دا ګل ماشاء الله اجمال اسنه چې ګل دي مستانه ویني دا کارونه الحمدلله دا ځای شه برندغه په جوړ کړ ډېر ښه خوند کړی دي دا ګل دا کوم شه خدای ته تاجر درکې دا د خیر سره مسجد بالا جل جلاله داسې وخت ډېر خوند بو کې اوس څنګه دی مسجد شه خدای خوندور دی امر لکه یو خوب چې وینو بل ډول مسجد نه مانی د زړه دعاګانې د داسې دعاوې کوي چې دا یو راسي چې دغه کمازګر راسي کمختن راسي که د نیمه شپه دغه اوبه نه دي ته دا خیر ولا که تمام کړي نور خو تاسو ته پرېږده دغه یو خالي اوبه د د هغه کلي نه د غونډۍ د کلي خلک راځي داسې ګاډیانې ورسره بل ځای اوبه نه راسي دا ټانکۍ ډکوي یا دغه د کیسې اوبه دا کله دا په ورځ کې لا راپورته کړي چې هر کم ورځ دا اوبه راپورته کړي برکت دی و برکت دی بیخي د حالات یو دوستانو د خلک د مسجد شوقیان دي څنګه پاکي منظم ماشاءالله ساتلې دي کنه په دې ارغنداو کې په دې خټو کې په دې کار کې مگر بیا ماشاءالله دا شایسته ساتلې دي د مسجد خپل ځان ته یو قسم خوند لري نه خدای جل جلاله دې پیسې پیدا کړي او رب جل جلاله دې وکړي چې دغه وجري کار په کم مصرف باندې اخلاص شي کچېرې موږ امکانات ودرلودل پیسې مدر د مسجد د رنگ کو گاچ پسې وا چې سپینس بیا به د خیر سره نور خوند وکاو کني خو سم الحمدلله دا مو چې دا خو نه په دغه نقشه دا زبان خو اته دا نشکې ته دی دا د خونیاګ دا نشکې ګوره باندې دا ما بندونه دغه وټه سي نو دوی غواړي د مسجد دا رقم چې جوړ شي
دا بیا په دوبي او په ژمي کې ګرم و یخ دغه باره اوس څنګه یخونه دلته دغه داسې توجې دلته جوړه په دوی بیا یخ ښه ماشاءالله زه الحمدلله دوستانو برنامه مو همدلې خلاصو دا ورننۍ برنامه لومړنۍ برنامه مو د مدرسې برق دومه برنامه هغه مسجد و دریمه برنامه الحمدلله دغه مسجد و ټولو مؤمنانو د ټولو خلکو خوشحالي مو هم اظهار کړلې ومو لیدلې تاسو او زموږ او ستاسو الحمدلله دیني مسؤلیت هم ادا دی خدای جل جلاله به موږ تاسو ته نور توفیق هم راکړي چې په د روژه مبارکه کې ټول مؤمنان په زړه او په فکر کې وساتو او د ټولو مؤمنانو سره کومک وکړو او پر ټولو مو دا غږ دی چې راځي موږ داسې اراده او پلان لرو چې په روژه کې ټولو خلکو ته روژه ماتونه جوړ کړو نو هر څوک چې غواړي په دې روژه ماتو کې ځان لپاره یو ثبت نام وکړي وغواړي زه په روژه کې دغه روژه ماتونه په خپله غاړه باندې اخلم موږ ته مهم دا نه دی فقط که لس کسه یو څوک روژه مات په غاړه باندې واخلي دا زموږ لپاره مهم دی مهم دا نه دی چې خامخا به یو څوک د 100 کسانو مصرف کړي یو څوک به د 200 کسانو یا فقط دا دی چې لس روژه مات زه ورکوم لس کسانو ته موږ غواړو چې د مدرسې شاګردان هم راوګرځو نور د کلي د محل غریبان خلک هم راوګرځو هغوی ته د مرسته ورکړو جزاکم الله خیره هیوادا 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 وطنا وطنا مونږ لیکو ساتنه خدای دې تل را اباد ماشاءالله هیوادا ګلا ماشاءالله هیوادا ماشاءالله هیوادا ګلا ماشاءالله هیوادا ساتنه خدای دې تل را اباد ماشاءالله هیوادا ګلا ماشاءالله هیوادا ماشاءالله هیوادا ګلا ماشاءالله هیوادا شهر دې او که غرونه دې کاڼي دې لالونه دې شهر دې او که غرونه دې کاڼي دې لالونه دې هسک دې دی پامیر او هسک غاړه دې شمشاد هسک دې دی پامیر او هسک غاړه دې شمشاد ماشاءالله هیوادا ګلا ماشاءالله هیوادا مونږ لیکو ساتنه خدای دې تل را اباد ماشاءالله هیوادا ګلا ماشاءالله هیوادا ماشاءالله هیوادا ګلا ماشاءالله هیوادا شایخې چې نه لرې څه ښکلې درې لرې شایخې چې نه لرې څه ښکلې درې لرې ستا غېږ کې دې امن وي او غاړو دې ازاده ستا غېږ کې دې امن وي او غاړو دې ازاده ماشاءالله هیوادا ګلا ماشاءالله هیوادا مونږ لیکو ساتنه خدای دې تل را اباد ماشاءالله هیوادا ګلا ماشاءالله هیوادا ماشاءالله هیوادا ګلا ماشاءالله هیوادا